ګرانو لیدونکو سلامونه. نن به د پښتنو د تاریخ له یوه نوموړي اتل شیرخان ترین د ژوند، نسب، مبارزې او تاریخي رول په اړه لنډې خبرې وکړو. شیرخان ترین د ترین قبیلې یو زړور مشر، پوځي قمندان او د خپل وخت له مهمو تاریخي څیرو څخه و. شیرخان ترین د ترین قبیلې د بټیزي څانګې پورې تړاو درلود. پلار یې حسن خان ترین او نیکه یې عبدالقادر خان ترین بټیزی نومېدی. دا کورنۍ د ترین قبیلې له معتبرو او بانفوذو کورنیو څخه ګڼل کېده چې هم سیاسي نفوذ یې درلود او هم پوځي حیثیت. دغه نسبي شالید د شیرخان ترین د مشرۍ او سیاسي ځواک بنسټ جوړ کړ. د تاریخي سرچینو له مخې د شیرخان ترین د زیږون دقیق کال نه دی ثبت شوی. دا د هغه وخت د تاریخي ثبتونو کمزوري ښایي، خو د هغه پایلتونه د صفوي دورې له وروستیو لسیزو سره تړاو لري. نو د هغه ژوند د 18مې میلادي پیړۍ له سیاسي حالاتو سره تړل کیږي. شیرخان ترین په هغه دوره کې ژوند کوه چې صفوي سلطنت په سیمه کې پیاوړی نفوذ درلود. د پښتنو قبایلو خپلواکي تر ګواښ لاندې وه. قبایلي مشرانو د خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه کوله. په همدې فضا کې شیرخان ترین د مقاومت د مشر په توګه راڅرګند شو. تاریخي روایتونه ښایي چې شیرخان ترین د صفوي قمندان علي مردان خان سره سختې جګړې وکړې. دا جګړې د سیمې د واک، قبایلي خپلواکۍ او سیاسي نفوذ لپاره وې. همدا جګړې د شیرخان ترین د ژوند تر ټولو مهم تاریخي فصل ګڼل کیږي. علامه بیبي صاحب د افغانستان د تاریخي پیشلیک پر 119 مخ لیکي. په 1499 کال شیرخان ترین د حسن خان ترین زوی د کندهار او هند ترمنځ د پښین لاره ونیوه او د کندهار د صفوي حکمران علي مردان خان سره ونښت. د شیرخان ترین سیاسي او پوځي رول شیرخان ترین د خپل قوم مشري پر غاړه واخیسته. د ترین قبیلې سیاسي نفوذ یې پراخ کړ. د صفوي نفوذ په وړاندې یې مقاومت وکړ. د قبایلي وقار او خپلواکۍ ساتنه یې خپل مرام وګرځوي. هغه د جګړې ترڅنګ یو هوښیار سیاسي مشر هم و. شیرخان ترین
د لاندې ځانګړنو له امله مشهور شو. میړانه او زړورتیا، وفاداري، له قوم او ټاټوبي سره پوځي تدبیر، قوي مشرتوب. ولسي روایتونه هغه د ترین قبیلې اتل او د مقاومت سمبول بولي. شیرخان ترین د پښتنو په تاریخ کې د قبایلي مقاومت استازی، د صفوي واک په مقابل کې د پښتني غیرت نقشه، د ترین قبیلې یو تل پاتې تاریخي نوم دی. د اکبر باچا په عصر کې د حسن خان پلار د شیرخان نیکه عبدالقادر خان د ترین قبیلې مشر و چې زمندو ته ماته ورکړه او د پښینې وشړل. شاه عباس چې د مغل جهانګیر په وروستیو وختونو 1422 میلادي کال کندهار برته ونیوی، د پښین د سیمې د بیلابیلو افغان قبایلو او ډلو د سردار په توګه شیرخان ترین پښین ته واستوي او پر سیمه یې بشپړ کنټرول درلودی. علي مردان خان په 1413 میلادي کال د شیرخان ترین په غیاب کې، هغه وخت شیرخان ترین د پښین څخه د باندې و، پښین بازار ته نږدې پر شیران کلا یا د شیرخان پر کلا باندې د 4,000 سپرو سره برید وکړ او کلا یې ونیوله. د شیرخان ترین ټوله کورنۍ په بندي حالت کې د ځان سره کندهار ته بوته. عزیز لوڼی په خپل کتاب درونکې افغان کې د شیرخان ترین د مرګ په اړه لیکي. شیرخان ترین تقریبا په 1419 میلادي کال په حق رسېدلی دی او داسې شواهد هم شته چې شیرخان ترین په هند کې په بندیخانه کې د بند په مهال مړ شوی دی او حالت ښخ دی. شیرخان ترین د پښتنو د ترین قبیلې بټیزۍ څانګې یو مشهور اتل و، قبایلي مشر و او د جنګونو رهبري یې کوله. دی د حسن خان ترین زوی و، د عبدالقادر خان ترین بټیزي لمسی و چې دا کورنۍ د ترین قبیلې د بانفوسه او سیاسي ځواکمنو کورنیو څخه ګڼل کېده. د شیرخان ترین د زیږون دقیق کال خو نه دی ثبت شوی او داسې موږ د اکثرو اتلانو په اړه باندې کره معلومات نه لرو چې په کوم کال زیږېدلی دی، په کوم کال د هغه مرګ شوی دی. او بل دا په پښتنو کې د وختونو دود هم نه دی پاته شوی چې څوک ماشوم پیدا شي د هغه د زیږېدو نیټه ثبت کړي. نو شیرخان ترین چې دقیق د زیږېدو کال نه دی معلوم، خو تاریخي فعالیتونه د صفوي دورې د وروستیو لسیزو سره تړاو لري. هغه د صفوي قومندان علي مردان خان چې ډېر ظالم جابر قومندان و د صفوي دربار
دوه درې واره پر پښین باندې لښکرکشي کړې ده. هغه د صفوي قومندان علي مردان خان په مقابل کې جګړې وکړې. یعنې شیرخان د صفوي ظالم قومندان علي مردان خان په مقابله کې 3-4 جګړې کړې دي. دا جګړې د قوم د خپلواکۍ او د سیمې د ساتنې لپاره وسلوالې جګړې وې، ځکه چې شیرخان مبارزه وسلواله مبارزه وه. شیرخان د پوځي تدبیر، سیاسي شعور او قبایلي مشرۍ له امله په سیمه کې لوړ مقام درلود، ځکه د افغان ټول ټبرونه د ده په مشرۍ باندې خوښ وو، راضي وو او د ده تر قومنده لاندې جنګېدل. ولسي روایتونه او تاریخي سرچینې هغه د پښتني مقاومت، میړانې او وقار سمبول ګڼي. دمن مې د ګلونو ډکه ښه وختونه ولرئ.